سلام ستړي مشئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي تهران کې د اسلامي یووالي نړیوال کنفرانس ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته پکار ده چې افغانستان سره خپلې اړیکې او همکاري په رښتینولۍ سمبالي کړي. نوموړي د نړۍ او سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغانستان د یوازې نه پرېږدي او ناامنه افغانستان ټولې نړۍ ته ګواښ کېدای شي. وروسته له هغې چې تېره ورځ د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 15 ته راټیټ شو، د افغانستان بانک پریکړه کړې چې سبا به 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلام ته وړاندې کړي. د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي په مشرۍ یو ایراني پلاوی چې د سوداګرۍ، اقتصاد او نفتي موادو ایراني ادارو استازي پکې شامل دي، نن سهار کابل ته راغلی. ټاکل شوې ده چې دغه پلاوی به افغان لوري سره پر سوداګرۍ، دوه اړخیزو اړیکو او کډوالو پر مسایلو خبرې اترې وکړي. د عدلیې وزارت وایي چې د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې کابل ښار کې 10 څخه تر 15 ستر ښارګوټي په ناقانونه توګه او یا هم پر غصب شوو ځمکو جوړ شوي دي.